سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړۍ لوبه ترسره شوله چې پاکستان لوبډلې افغانستان ته په 142 منډو ستره ماتې ورکړه. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر بابر اعظم د لوبې پچه وګټله. لومړی د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شوو 40.2 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 202 منډې جوړې کړلې. د پاکستان لوبډلې ته امام الحق شاداب ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې افغانستان لوبډلې ته 202 منډې هدف کېښوی. که وګورو د افغانستان په توپ اچونه کې د افغانستان توپ اچوونکو ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. مجيب رحمان 3 ویکټې واخیستلې، محمد نبي او راشد خان 2-2 او دا رقم رحمت شاه او فضل حق فاروقي بیا یو د پاکستان لوبغاړي ور وسوځوله. د 202 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډله ونه توانېدله چې په هدف پسې ځان ورسوي. ابراهیم ځدران، رحمت شاه زلمتی، حشمت الله شهیدي درې واړه په 0 باندې وسوځېدله او نور لوبغاړي هم ونه توانېدله چې په هدف پسې ځان ورسوي. په 142 په توپیر یې ماتې وخوړه. د پاکستان لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. افغان لوبډله دې ته پرېنښودله چې په هدف پسې ځان ورسوي. حارث رؤوف د افغان لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځوله او شهنشاه پرېدي 2، نسیم شاه بیا یو لوبغاړی وسوځوی. لوبه د پاکستان لوبډلې په 142 منډو باندې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی هم حارث رؤوف شو. دویمه لوبه به د پنجشنبې په ورځ په 26 تاریخه ترسره کیږي. خپل افغان اتلانو ته دعاګانې کوئ چې ترڅو دویمه بریا خپله کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.